په ار کې نن څه وشول او څه وویل شول. سلام ستړي مه شئ. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د هېواد د یوې لرغونې تاریخي شتمنۍ یعنې د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه له ځینو اندېښنو وروسته یاده خزانه د ارګ په چهار چنار ماڼۍ کې نندارې ته وړاندې کړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا نندارتون د افغان کابینې د پرېکړې پر اساس او د ولسي جرګې او هېوادوالو د اندېښنو د ختمولو لپاره جوړ کړی و. یاد نندارتون ته د کابینې غړي، د ملي شورا، مدني ټولنې او رسنیو یو شمېر استازي وربلل شوي وو. 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو د باختر د سرو زرو خزانه دی ژر تر ژره د خوندیتوب په موخه یو معتبر هېواد ته د امانت په ډول ولېږدول شي. رحماني د سیګار وروستي راپور ته په اشارې ویلي وو د کابل له هوایي ډګره نغدې پیسې قاچاق کیږي او د هغه په ټکو که هم دا ډول پراخ فساد وي ډاډه اوسئ چې د باختر د سرو زرو خزانه به هم خوندي پاتې نشي. خو د اطلاعات او کلتور چارسنبالي وزیر محمد طاهر ظهیر هغه مهال ویلي وو دغه خزانې ته هېچا سترګې نه دي پټې کړې او څنګه چې په نورو کلونو کې خوندي ساتل شوې بیا به هم ساتل کیږي. نوموړي ویلي وو د دغه کلتوري او تاریخي میراثونو ذره ذره او دانه دانه ثبت شوی هېڅ امکان نه لري چې څوک پکې لاس وهنه وکړي. د ظهیر په وینا د افغانستان دغه خزانه چې وزن 7 کیلوګرامو ته رسیږي په 2006 کال کې له هېواده بهر لېږدول شوې وه چې شاوخوا 14 کاله د بهرنیو ځواکونو په 9 موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوه او افغانستان له دې لارې له 350 میلیونو افغانیو زیاته لاسته راوړنه لرله. د باختر د خزانې په اړه به لږ معلومات درکړو. د خالص طلا څخه جوړه شوې دغه خزانه د باختري یونان په موده غالبا کوشاني شاهانو پورې اړه لري چې له نن څخه تقریبا 2400 کاله وړاندې په دې سیمه حکومت کولو. د دې خزانې اهمیت په لرغونتوب کې دی. په نړۍ کې د خالص طلا له پلوه تر ټولو مکمله، بارزښته او لرغونې ده، یعنې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.